ایران به هیر کی چې پاکستان نن څه کوي ورسره ایران چې په منطقه کې پاتې خیر سیاست او جګړه افغانانو درک نکړه. بیا اسلام آباد ته منډي وي ولکه دا کار خو مه کوئ. په دې سیمه کې د پاکستان کوم مثبت رول تر اوسه پورې شته دی؟ غیر د عمران خان نه پاکستان کې ما داسې یو مثبت سوچ والا ونه لید. اوس د سیاستونو بڼه بدله شوې نه ده. اوس به دا وکولی شي چې دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسي. دونه دی پاکستانی اسلام آباد والا یا د عیسای والا کې عقل نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلامونه. زه عابد احساس یم. د نن په بحث کې پر دې باندې غږیږو چې د افغانستان او شاوخوا سیمه کې د پاکستان د سیاستونو تاریخچه څه ډول ده. پاکستان په خپل سیاسي ژوند کې په سیمه کې څه رول ادا کړی دی. څه ډول سیاستونه یې مخته وړي دي. آیا پاکستان خپل سیاسي تعریفونو او د یو خپلواک هیواد په توګه باندې د سیمې د هیوادونو سره برخورد کړی دی او کنه څرنګه چې نیوکې دي او تحلیلونه دي چې پاکستان په سیمه کې ډیر کله بهرني او پردي سیاستونه عملي کړي دي. په دغه مسایلو باندې او په ضمن کې اوس په سیمه کې توده موضوع چې د ایران موضوع ده. تازه د پاکستان له لورې ایران ته استول کیدونکي اسلحې او حتی د جګړیز دوربینونه په افغانستان کې نیول شوي دي. نو آیا د پاکستان د سیاسي تاریخچې سره دغه مسله څومره تړاو لري؟ په دې باندې له ښاغلي استاد محمد زمان مزمل سره مفصل بحث لرو. استاد تاسو د سیاق سټډیو ته هرکلی وایو. خیر تاسو بس به لدی را پیل کو. ممکن استاد ستاسو ژوند او ډیر هغه عیني مشاهده د دې هغه همزولي وي او ستاسو په مخ کې د پاکستان ډیر سیاستونه تیر شوي. په سیمه کې د پاکستان سیاسي تاریخچه او سیاسي رول څه ډول دی؟ څه ډول و او پاکستان په سیمه کې څنګه سیاستونه لوبولي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. حقیقت خبره دا ده چې په د 19مې پیړۍ په سر کې اروپایانو د عثماني خلافت په قلمرو او مریض قلمرو باندې د پروګرام خاطر ډیر مسائل پرېښودل. یو په کې هغه مو چې په 1909 کې روسیې چې هغه وخت کې لا روسیې د انګریزانو سره معاهده وکړه د افغانستان په کشمکش چې دا کشمکش به طبیعي حالت کې دواړو منځ کې روغه وشوه. د هغې نه بعد د سایس-بیکو معاهده وشوه، د لوزان معاهده وشوه، فرانسې او انګلستان او د اروپایانو په منځ کې، او بالاخره په 1921 کې د عثماني خلافت عربي قلمرو او نور سیمې ټولې د اروپایي اتحاد ونیوي، خپل منځ کې تقسیم کړي. ځینې برخې ایټالیا واخیستې، ځینې فرانسې واخیستې، ځینې انګریزانو واخیستې. دا د 20مې پیړۍ تحول چې ډیزاین که رښتیا چې د انګریزانو پکې ډېر رول و، ځکه انګریزانو اروپایانو سره خبره جوړه کړه او مشر ملک په 20مه پیړۍ کې همدوی و. او انګریزانو د افغانستان مسله چې یو درد سر وه هغه د روسیې سره هغه کړه او تقریبا یوې نسبي متارکې ته پرېښوده. نو د همدې پاکستان نه یو جاسوس چې لارنس نومېده هغه لاړ عربي نشنالیزم د ترکانو په ضد راوپاراو. په هر صورت هند وچه داسې حالت کې وه چې تقریبا د مقاومت اصلي رهبران پکې ګاندي او غفرخان و. سره د چې فقیر ایپي یو مجاهد انسان و، دغه بیخ د غفرخانو د غنم اوږد و، ځکه چې هغه ډېره اوږده مبارزه وکړه په هغه کې. بیا په پاکستان کې دوه سیمې ډېرې مخکښې وې په مقاومت کې،
باجوړ او وزیر نسبتا خیبر هم ورسره او هغه 1930 کې 38 کې تقریبا داسې فکر وکړه چې 80,000 پوځ د انګریزانو هغه کې مصروف و په وزیرستان کې. نو وروسته چې هغه شو 1940 کال کې چې هند د داخل نه وضعیت یې داسې شو چې انګریزانو وغوښته چې هندوستان پرېږدي مګر پرې نه ښوده، تقسیم یې کړه. سره د دې چې د پاکستان او د هند خبره په هندوستان کې ځینې مسلمانان طرفدار وو مګر هغه قوي سیاسي خلک په دې عجله طرفدار نه وو. په هغه کې غفار خان پاچا خان هغه د دې تقسیم مخالف وو، جمعیت علما مخالف وو، جمعیت اسلامي مخالف وو او ډېر نور سیاسي تنظیمونه مخالف وو. خو محمد علي جناح خبره د انګریزانو سره جوړه کړې وه. انګریزانو غوښته چې هند ډېره یوه دښمنۍ ته لاړ. ډېر د هغه وخت کې په 1912 کې شوروي اتحاد تشکیل شو. هند ډېره دوستانه د هند مشرانو دوستانه درلوده د شوروي اتحاد سره. نو په هر صورت د دې پاکستان د جوړېدو ریښې ډېرې دغه خوانه تنظیم شوې. په د انګلیس په پارلمان کې ما یو سنو میر دا یو هغه دا یو پارلمان وکیل و، هغه دا نظریه وړاندې کړه چې هند چې سپارو باید یوه برخه یې ځان ته وسپارو. نو دوی فکر کاوه چې مسلمانان د هندو سره وړاندې راځي، مسلمانانو باندې به احسان وشي. دې دپاره یې محمد علي جناح را مخته کړه او 2-3 کاله یې مبارزه وکړه. دې مبارزه کې غفار خان چې د دې مبارزې اصلي یعنی د ګاندي سره موازي، بلکې د ګاندي خو یو منفي مقاومت و. د غفار خان حوزه چې وه دې کې خو جهاد روان، ما ته وویل چې انګریزان خو اصلا د پښتنو د خوا مات شول، ډېر اوږدې جګړې وکړې. نو په دې حساب باندې د پاکستان په عنوان یو نوم جوړ شو. په هر صورت پاکستان 1940 کې تشکیل شو. غفار خان هم هغه وخت کې یوه اشتباه وکړه که د مجاهدینو د هغو غوندې هغه باید پوه شوی وای چې د انګریز فیصله عملي کېږي، د ده مخالفت کم ځای نه نیسي. هغه متاسفانه پښتانه لږ ضدي قوم دي. هغه که تفاهم کې ننوتی وای بیا به حضور قوي و. هغه مخالف پاتې شه. بیا نو پاکستان د همدې مخالفت په خاطر چې غفار خان یو غوڅ اکثریت درلوده په صوبه سرحد و پاکستان کې، نو په صوبه سرحد کې خاصتاً، نو دا همداسې ناراض وساته، ویې ځوراوه. دا یې نه ځوراوه، ټول پښتانه یې وځورول. تر ټولو لویه مظاهره به د غفار خان وه. حقیقت خبره دا د نور تنظیمونه دونه نه وه. په هر صورت مجیب هم ورسره و، چندان د زړه نه و. سندیان هم چندان د زړه نه و. محوري کرښه پکې د پنجاب خلکو درلودله. نو بیا د پاکستان د آزادۍ نه وروسته محمدزايي سردارانو چې یوه اشتباه کړې وه، مخکې د انګریز د ویرې د هند په آزادۍ کې د نادرخان کورنۍ او د نادرخان وروڼه د امان الله غوندې با جرأته نه و. هغوی لږ سازشکاري وکړه. هغه قضیه چې تر هغو پاکستان او هند د تقسیمېده دوی پکې ډېر فعال نه و. صحیح ده لږ دریځونه به یې خو فعال دریځ یې نه و. نو دې دوه شیانو ډېر نقص وکړ. د ازادۍ په مهال چې پوه شوه چې پښتانو ته دلته په کمه سترګه خاصتاً داود خان باندې 2-3 شیان ډېر بد ولګېدل. یو خو پوه شو چې پاکستان د داسې چا په لاس کې ده چې موږ نو بیخي محاصره یو او شاید د افغانستان ترانزیت کې همکاري ونه کړي. دویم یې دا چې پښتانه پکې 2م نمبر سیټیزن و، هغوی ته په قدر نه کتل کېده. نو په همدې خاطر مات هاشم خان دی دوی
یو اعتراضنامه ملل متحد کې ورکړه د پاکستان د رسمیت پیژندلو نه انکار وکړ او قضیه د دې ځای نه لاړه چې کله هغه صدر اعظم شو سردار داود نو هغه په همدې خاطر مسله د دې دوه مسلو دپاره یو چې دا پښتنو ته باید په درنه وکتل شي او که دا رقم ورته کتل کېږي نو پښتونستان خبره باید پکې مطرح شي او دویمه دا چې د افغانستان د ترانزیت خبره ضمانت شي هغه مهال رښتیا چې شوروي اتحاد هم لویه معنی په مخ کې پاکستان درلوده هند خو یو دوست ملک و د مسکو یوازې ملک چې پاتې و دلته همدا پاکستان او پاکستان و ایران و ترکیه دا د امریکا د منطقې هغه ګروپ و د محمدزیو پالیسي دریم مول کې چې مشکلاتو سره مخامخ شو غیر د پاکستان چې دوی کوشش کاوه چې د امریکا سره خبره وکړي ماداشم خان لاړ بیا نور هیاتونه لاړ مګر امریکا هغه وخت کې یا د افغانستان د شوروي اتحاد په حوزه کې تسلیم کړی و او یا دې ته ضرورت نه لمساوه ځکه چې قوي درې دولتونه د هغه کې و پاکستان خو بلدونه قوي نه و خو ترکیه او ایران منطقه کې قوي هیوادونه و نو هغوی امریکا واشنگټن په هغوی حساب کاو دوه درې هیئته مایوس راغلل واشنگټن ورسره روابط سم جوړ نه کړه د ملګرۍ بیا داود خان یو سړی و چې عجله یې درلوده د دې ملک د جوړېدو دپاره هغه قدم پې واخیسته د شوروي سره د ملګرۍ استاد هغې ته به قدم په قدم تاریخي هغه باندې به راځو د پاکستان سیاسي ظهور پاکستان چې په سیمه کې کله جوړ شو د دوی هغه سیاسي ظهور د هغه وخت سره هغه لومړني سیاسي اقدامات څه ډول وو یعنی هغه اقداماتو چې دلته امریکا یا پخواني برطانوي امپراتورۍ غوښتل هماغه پالیسي په سیمه کې شروع شوه که کوم نوی سیاسي بنیاد یا یو سیاسي تعریف و پاکستان له بنیاده جوړ شو د هند سره په دې ټکر کې واقع شو هند ډېر لوی ملک و پاکستان د تقسیم په وخت ډېرې جګړې وشوې دا یو پرابلم د پاکستان دویم پرابلم یې دا و چې مجیب الرحمن او بنګلادیش بیخي یعنی دوه ټوټې و پاکستان یو ملک سره د جغرافیې د لحاظه یو نه و دوی د بنګلادیش دپاره هم ډېر تشویش درلوده چې د جګړو په مهال دا دوه جغرافیې څنګه ساتي او دریم دوی د غفار خان سره په سوی تفاهم کې لاړ پښتنو سره درگیر پاتې شو په همدغه عقدې انګریز هم ورته جوړې کړې انګریز وغوښته چې پښتنو د دوی سره په ازادۍ کې ډېر چړ کړی هغوی د هند په ازادۍ کې بیخي حذف کړه یعنی غفار خان خو باید غوښنه برخه ورکړل شوې وه د دې نظامپور یو مشر سړی و مور سیاستمدار هغوی ورته وویل چې د پاکستان نه تېر شئ دا د افغانستان پورې وتړئ دا یو ملک دا تاریخ لرونکی پاکستان به درته پاکستان کی مګر دوی وغوښته چې پاکستان جدا کی انګریزانو غوښته چې پاکستان هم دغه رقم د پښتنو سره عقدمن کی او پښتانه محروم کی پښتانه جبرن محروم پاتې شو د پاکستان سیاست پایله یعنی عالمي داسې دي زه به څو دلایل درته وایم چې دا د پاکستان پالیسي بیرونی پالیسي د هند سره دښمني وه او دغه سره دښمني وه دوی د امریکا او د خاصتا د لندن او د انګلیس سره خارجي پالیسي یا بیخي بهرنۍ وه یا د هغوی د تاثیر لاندې وه و په همدې اساس کله چې ظاهر خان ولیدل د هند په جنګ کې ولیده
چې هند منطقې ته خطر ده او شوروي د هند سره ولاړ ده. نو ظاهر خان بیا د هغه په روایت د موسی شفیق او د هغه په روایت ویان صاحب په روایت چې بلکې د هغه وزیر داخله تاج محمد په روایت چې هغه د داود خان په دفتر کې کار کاوه وایي ما ته یې وویل چې دا زما عکس هغه که طلایي قاب که ما له چا ته یې ورکوي وایي اسلم خټک د پاکستان سفیر ده. ما ورته ویل خو د دښمن سفیر ده. ویل زه بیا خبره درته کوم. خبره یې همدا وه چې ظاهرشاه اسلم خټک ولیږه هغه ته کراچۍ پایتخت و ورته ویل چې ورشه هغه ته ووایه سکندر میرزا ته ووایه چې دا دواړه ملک په یو کانفدراسیون کې افغانستان او پاکستان راټول شي نه تاسې یوازې د هند مقابله کولی شئ او موږ دلته د شوروي سره مشکل لرو. که دواړه ملک متحد شي په یو کانفدراسیون کې نو اسلم خټک لاړو هلته چې هغه ته ورغی سکندر میرزا ته کراچۍ کې هغه ورته وویل چې ظاهرشاه تا ته خبره نه ده کړې دا خو چې جمهوریت او پاچاهي یو ځای کوي پاچاهي پکې ځي. نو هغه راغی اسلم خټک بیرته ظاهرشاه ته چې سکندر میرزا دا خبره کوي. ظاهرشاه ورته ویل چې زه د اول هم د جمهوریت نه تیر وم نو په دې حساب باندې چې بیرته اسلم خټک لاړ انګریزان پوه شو چې دا ملک د افغانستان سره یو شي افغانستان د تاثیر لاندې نه راولي افغانستان خلک شو خلک دي او دا صوبه سرحد خو بیخي د هغوی سره یو ځای کېږي نو د دوی د لاسه پاکستان وځي. نو ایوب خان راپورته که کودتا یې وکړه او لنۍ خطرناکه کودتا وشوه او دا کودتا د همدغه کار په ضد وشوه. بیا وروسته وخت کې داود خان چې تقریبا حساس شو هغه احتیاط یې راوغوښته او پاکستان سره د جنگ خبره مطرح شوه. داود خان سره د جنگ خبره مطرح نه وه. پاکستان په دې پوی کاوه چې د افغانستان سره تفاهم وکړي او د افغانستان ترانزیت ورکړي او دا پښتانه مزید توهین نه کړي ځکه هغوی ظاهرشاه دې پوهېده هغه د دوه قطبه نړۍ وخت و واړه دولتونه هره ورځ یوه کودتا کېده عربانو کې کودتا کېده او شوروي اتحاد که دې فکري په هغه کې په شرقي اروپا کې کله په چکسلواکیې حمله کوله کله په هنګري نو دا وضعیت هغوی درکاوه د پاکستان سره ډېره هغوی دا فقط پاکستان یې پوه کاوه چې د انګریزي پالیسي د افغانانو سره لږ هغه کې مدیریت کې ډېر د انګریزانو خبره ونه ولري د کابل سره تفاهم وکړي مګم هغوی انګریزانو پرې نه ښوده چې کابل سره تفاهم وکړي. همدغه وخت دغه د پاکستان پالیسۍ د پاکستان خپلې پالیسۍ وي که د نورو پالیسیو د دفاع دپاره وي؟ نه ما خو تا ته وویل چې هغوی دا خبره ویان صاحب هم وکړه او هغه تاج محمد وردګ د داود خان د خولې نه وکړه چې دا ما کوم روایت درته وکړ دوی قصداً کودتا وکړه. دوی د افغانستان سره د دښمنۍ اساس انګریزانو ایښوده چې دا د افغانستان سره یو ځای شي د انګریزانو د لاسه وځي. یعنې افغانستان خو په دې ملک یو تاریخ لرونکی هیواد ده یعنې داسې خو نه ده پاکستان خو نوی پیدا هیواد و نو انګریزانو دغه تفاهم هم د ظاهرشاه ونه مانه. بیا داود خان چې هغه چې دا احتیاط راوغوښته هغه یې وکړه د ټکر احتمال شاه د ایران او د مصر جمال ناصر پکې مداخله وکړه هلته هم د دوی همدا د تفاهم خبره وه. افغانستان د خوا نه هېڅ وخت د پاکستان سره د بدماشۍ خبره نه ده شوې. هغوی دا تبلیغ کوي هغوی دا خپل خلک ویروي د دې خلکو پوهېږي چې د یو مسلمان ملک سره حتی د بنګلادیش په تجزیه کې بعد ظاهرشاه یو رغنده اقدام کړی وای لکه د مجیب الرحمن غوندې مګم ظاهرشاه په دې پوهېده چې مزید منطقه تجزیو ته او هغه ته د هېڅ ملک به خیر نه ده. حقیقت دا ده چې د افغانستان حکومتونه استاد یو پوښتنه بیرته لږ په بکګراوند کې کوم پښتني سیاستونه چې وو د هند په وخت کې
یا د هند کې د شرقي کمپنۍ په وخت کې یا د انګریزانو د موجودیت په وخت کې لکه د پیرو خان لکه د عبدالصمد خان څنګه چې تاسو د غفار خان د حرکت ویله دا ولې نابوده شو ولې هغلته کمرنګه شو ولې د دوی هغه موجودیت ولاړو او هغه سیاسي موجودیت ختم شو داسې وو زه چې د نجیب مصالحې ته ګورم مجید د نجیب مصالحه همدغسې یوه خبره وه دا لوی ملکونه خو چې د یو ځای پرېږدي چې بل ځای ناستې کې دوی سهیم نه وي داسې یو طرفه خو چاته مزی نه ورکوي نو هلته هم غفار خان په دې کې اشتباه وکړه دا خو د منطقي خبره وه چې هند ازادۍ ته ځي او غفار خان باید چې دا درکړې وای په وخت پښتانه سیاستمداران د ضد خبره ډېره ورسره وي هغه باید دا درکړې وه چې تقسیم مسله نوره یقیني ده ده باید په دې تقسیم کې قوي ځان ځای کړی وای ځکه د فیصله نه شوه چلنج کولی چلنج یې هم نه کړی تر اخره یې چلنج نه شوه کړی او بل محمد ضیاء نه پیر ساتلی ما تا ته په مقدمه کې وویلې که محمد ضیاء مخکې 40 کې پاکستان آزاد شه که په 40 کې محمد ضیاء دغه وروسته چې کومه هغه وکړه دغه د 40 نه جدي غوښتې وای نو دا منطقه خو د افغانستان و انګریزانو چاره نه درلوده غفار خان ته براتله غفار خان په ځای د دې چې د ازادۍ خبره وکړي د هند سره د الحاق خبره کوله دا د دوی ډېره کمزوري و هغه خو نه کېده نو ځکه د پاکستان زیات خلک د محمد علي جناح سره تنظیم شو یعنی د برطانوي سیاست پړې او د برطانیې سیاست هم هغه قوي ملک و صحیح ده موږ هم داسې فکر کوو چې موږ شوروي مات کړی ولې په کابل کې یوه جمعه امنیت رانه اوس هغو ملکو کې خو ډېر زور ده بیا به هم هغوی د فیصلې یوه غټه برخه وي برټانیا تر اوسه پورې یا تر څه وخت پورې وکولی شو چې دغه د پاکستان کوم سیاستونه چې وي هغه د دوی په لاس کې پاتې شي یا تر اوسه پورې دا سلسله روانه زما دا عقیده ده ویې منې که ویې نه منې چې پاکستان داسې منطقه کې پاتې شو چې دلته هند دغه دوست و د شوروي اتحاد او تاسو ته به معلومه وي 40 کې پاکستان آزاد شه تر 50 پورې ټولې اروپایي پلازمینې د انګلیس پلازمینه د جرمني پلازمینه شوروي اتحاد کمونیزم هغه وخت کې یو برنده یو پرې کوونکی شعار و اروپا ډېره په تشویش کې وه چې د کمونیزم به اروپا لاندې کې یعنی تاسو که تاریخ د اروپا مطالعه کوئ دوی ډېرې سختۍ وګاللې په دې سختۍ وګاللې چې د کارګرو معاش زیات کړ او ناتو یې قوي کړه او د شوروي سره مقابله شروع کړه او نور په دې اسلامي دنیا کې هغه کمونیستي حزبونه جوړ کړل تقریبا په زیاتو اسلامي ملکونو کې د امپریالیزم د طرفدارانو په ځای د شوروي طرفداران زیاتو په دې افغانستان کې موږ تاسو ونه لیدل د عراق کې کمونیستي کودتا ونه شوه په مصر کې د کمونیزم سره نو زه دا درته وایم چې حقیقت خبره دا ده چې پاکستان د انګریزانو لپاره بهترین نتایج ورکړل د انجلو لپاره ځکه په ویتنام کې دوی شکست وخوړ شورویان کامیاب شول چینایان و شورویان او په مصر کې هم دوی شکست وخوړ ځکه سادات د شوروي هغه که نو د شوروي د شکست نه بعد اولینی ځای چې بیا دوی پکې کامیابی را سره راوړه افغانستان کې حقیقت دا ده چې شوروي اتحاد چې پاکستان نه وای او پاکستان کې د هجرت ماحول نه وای نو زه فکر کوم چې د ثور کودتا هم نه ناکامې کېده او د شپږم د جدي د روسانو اشغال چې ده چې د دې دا کار نه و تنظیم شوی او رښتیا چې کله شوروي اتحاد مات شه او متلاشي شه بیا د مجاهدینو خیر هیڅ پاتې نشه ځکه د انګریزانو مطلب سر ته ورسېد د پاکستان کوم کردار چې ادا کړ وکړ او د امریکا د سنا مجلس رئیس د 3 امریکایانو سره د استخباراتو د اعضاو سره پاکستان ته راغله د نجیب د سقوط نه مخکې
پروګرام یې جوړ کړ چې د مجاهدینو د حکومت او د یو ملي حکومت مخنیوی وکړي او په دې کې مجاهدینو په دې خاطر چې سطحي خلکو عمق د نړیوال وضعیت عمق نه ورته معلوم هغه جنگ چې انګریزانو او امریکایانو غوښته چې دا مجاهدین خپل منځ کې وجنګي هغه جنگ ته دوی ډیر آماده وو یو جنگ یې وکړ د حزب د جمعیت جنگ شو بیا د طالب او د مجاهدینو جنگ دا ټول دغه د افغانستان دولتونه په هغه وخت کې خو پیاوړي دولتونه وو د داود خان او د ظاهر شاه په وخت کې د داود خان په وخت کې بیا د هغې نه وروسته څنګه پاکستان وتوانېدو چې یو نوی هیواد چې تازه رامنځته شوی او هلته داسې یو ملت هم موجود نه و چې هغه د دغه جغرافیې د ساتلو دپاره داسې یو د ګډه اراده ولري څنګه وتوانېدو چې دلته زمونږ دا دولتونه د وخت په تېرېدو سره دومره کمزوري کي چې بالاخره بیا د پاکستان د سیاستونو ښکار کیږي شوروي اتحاد ډېر احمقانه هغه وکړ دا اقدام وکړ شوروي اتحاد به کړی نه زه خپله عقیده مې دا ده چې خلقو فرشم خپل منځ کې اخته شو او فرشم ډېر شوروي ته منډه کړه چې په موږ ظلم کېږي او دا خلق داسې نو دا اشغالګران چې دي دا پرچم ډلې راوستل شورویانو مشرانو خاطرات چې سړی ولولي د ګوریمیکو د نورو نو هغوی په دې خاطراتو کې دا دي چې هغوی مداخله نه کوله خو دا د بابرک انډیوالان پرچمیان چې خلکیانو ویستل هغوی هم سادګي وکړه هغوی ورسره درګیر شوه هغوی د سفارت یې پناه وړه او هلته لاړل او همیشه یې د شوروي د مشرانو غوږو کې بنګ بنګ کول چې دا ملک ته امپریالیزم راځي او که دا خلکیانې ده او دا امین چې د خلق هغه ده د امپریالیزم نوکر ده نو دوی راوستل او په صورت که دوی راوستلي که روسان راغلي وضعیت منطقه کې داسې شو چې د پاکستان دپاره بهترین چانس ورکړ بهترین چانس یې ځکه ورکړ چې د هند په ګټه هم نه افغانستان کې د روس موجودیت ځکه په هند کې موږ د روس په ضد مظاهرې کولې که هند رښتیا د شوروي ډیر جدي طرفدار وای په هند کې به مظاهرې بې رحمه ځپلې وي بلکې په 2 شپېته او 3 شپېته کې د شوروي مشران د هغه نه د ګاندي نه ناراضه شو هغوی ورته ویل تاسې پاکستان سره یو زرګري جنګ شروع کړئ چې په موږ لږ اساني شي او هغه وخت خو د هند د جنګ وخت و ځکه چې شوروي اتحاد دلته درګیر و خلیج ایران ټولو همکاري موږ سره کوله پاکستان نو هند خو بعد د پاکستان سره یو جنګ کړی وای دا د شوروي خواهش هم و چې وی کی مګر هغوی دا جنګ ونه کړ د هند ځکه هغه پوهېده چې که شوروي په افغانستان کې پاتې شي د هند نیم قیمت هم نه پاتې کېږي هند نو همدغه خلک دي چې د دې شوروي مخه نیسي یعنې دا مسایل باید سړی پاکستانیان موږ نه غواړي چې دوی فکر کوي چې دوی ډېره دوستي کړې هند زه دا خبره درته کوم پاکستان د دې فرصت نه استفاده وکړه هم اټومي شه هم د راغلو کومکونه 50 په سلو کې د پاکستان د ترقۍ دپاره استعمال کړه او هغه ډلې چې دلته د دوی میلمنې وي هغه ډلې په یو کمزوري سوچ باندې ترننګ کړي په سیاسي هغه ډلې چې پاکستان کې وي د هغوی سوچ کې څه کمزوري وه او اوس هم زه وایم چې احتیاط ونه شي پاکستان زه دغه موقت جنګونه چې پاکستان سره کېږي لږ احتیاط وشي پاکستان مشران ډېر اشتباه کوي زموږ مشرانو ماته اجازه راکړه زموږ مشرانو د دوی غم خور د دوی بنګلادیش په تجزیه کې ونه غوښته چې دا پاکستان ځکه د منطقې مزیده بې ثباتي راځي دوی په افغانستان کې د ظاهر شاه قدر شرافت هم ونه کړ ځکه دوی ته امریکا چې کومه وظیفه ورکړه مجاهدین یې وجنګول بیا مجاهدینو طالبان وجنګول او اوس هم زړه ده چې طالب او مجاهد وجنګوي حقیقت خبره ده دا اوس مسؤل چې تاسو سره ناست یم دوی همدې کې مسؤل دا د پاکستان په خیر هم نه ده مجاهدینو د پاکستان سره کومک وکړو څه وخت
هغه وخت چې پاکستان ته چانسور په لاس پاکستان ته خپل طبيعي کومک راته مجاهدین خو واکه نو کومکونه خو پاکستان ته راتلل دوی مجاهدینو ته لکه خیرات ورکاو پاکستان خو دغه فرصت نه چې موږ مجبور وو موږ څه کړو موږ بدیل هغه نه درلود یو بدیل هم درلود چې د ازادۍ د پاره سوچ کړای وای چې کله شوروي ماتېږي چې موږ د پاکستان نه په یو ورځ کې ځان ختم کړای وای مګر متاسفانه نیم ایران ته لاړ او نیم پاکستان ته مجاهدین لاړ نیم د ایران په لاس کې ولوېده او هغه نیم چې د ایران په لاس کې هم اوس علامې داسې دي چې هغوی د پاکستان په لاس کې وو یعنی پاکستان دواړه تقویه کول یعنی د مجاهدینو رهبري خپله دغسې خلکو که پاکستان په دې کې رول لرلو چې هغسې خلک یې رامخته کړي چې بیرته ونه توانېږي په افغانستان کې یو سیستم جوړ ولا که دغونه قوي خبرې ته لاړ نشم نو دا درته وایم چې د مجاهدینو یوه لوی اشتباه دا وه د جهاد په دوران کې د ځینو ډلو چې د ظاهر خان او د داود خان د وخت با تجربي مشرانې نه شریک کړل او نه د پاکستان کې پرېښوده چې پاتې شي ځکه دا خو سړی دوی دا استدلال کوي چې داود خان ملک خرڅ کړ ملک تباه کړ ظاهر شاه ملک ونه شو ساتلی دا دوی چې دا په فتح وګاټه څنګه یې وساته خو د داود خان شرایط هم دغسې وو د ظاهر شاه شرایط هم په دې عربي ملکو کې کودتا کې دی د ظاهر شاه څه ملامتي ده چې کودتا دومره لوی شوروي اتحاد زموږ تر څنګ یعنی د داود خان کودتا هم درباري کودتا وه دوی په دې خاطر چې د شوروي د کودتا مخې نیولی او درباري کودتا یې راوسته دغه نیابتي سیاست او جګړه افغانانو درک نه کړه په دې دومره وختونو کې په دې دومره پړاوونو زمونږ ګیله د مجاهدینو نه دا ده چې اوس هم چې دا طالبانو پسې اخیستي دي او 20 کاله یې د اسلام آباد په ضد غفل هغه اوس ګوري چې بیا اسلام آباد ته منډې وي ولکه دا کار خو مه کوئ زور وکړه د خپل طالب سره توندې خبرې وکړه د خپل طالب سره خبره وکړه چې زه اسلام آباد باندې دا ځل نه ماتوم تا کپار چا زه مات کړی یم خو زه دې نه ماتوم مګر جنګ خو تا هم کړی ما هم کړی نو دوی ډېر اشتباه کوي دا ستا خبر زمانه مني دا مشران چې د خپل قوم کې اوس وزن هم ډېر نه لري او طالب پسې واخیستل هغه د دا ده چې دوی په سیاست کې پولونه وکړه اشتباه یې وکړې نیابتي جګړو ته تګ خو خاین کار ده ښه کار نه ده پردی جنګ کوي پردی جنګ کوي پاکستان په همغه سیاست باندې د همغه اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې په همغه یو سیاسي کرښه باندې روان دی همغسې پاتې شو د افغانستان سره همیشه هم دا پالیسي مخته ویوړه که په دغه تاریخ کې داسې وخت هم شته دی چې پاکستان وغوښتل یا یې غوښتي یا یې کړي وي چې د افغانستان سره سیاسي حالت ښه کړي یا د افغانستان د دولتونو سره یو تفاهم کې داسې کړل شوي ولا وضعیت داسې ده چې موږ د پاکستان په رابطه زموږ خلک یوې فیصلې ته رسېدلي چې دوی په هیڅ وخت کې زموږ په خیر کار نه ده کړی خلک ډېر ترې خفه شو په دې وروستیو هغو کې او زه ما خپل هم یو کتاب لیکلی افغانستان او پاکستان روابط او مداخلې چاپ مې په همدې خاطر نه کړ چې ما هغه وخت کې لیکلی و زه داسې فکر کوم چې ولم ضیاءالحق چې و ضیاءالحق امریکایانو مړ کړ ضیاءالحق تر ډېره حده په افغانستان کې دوه شی ډېر هغه کول یو مجاهدین نه پرېښوده چې یو تنظیم پکې واکدار شي او 4-5 ډلې چې د مختلفو اقوامو خلک بلکې د مجاهدینو 5 رهبران او د غرب ته تللي مشران لکه صمد حامد ستاري سیرت صاحب شاه محمود د ظاهر شاه ډلې د دې 15 کسان به یې راغوښتل د کازابلانکا ته جدي ته هر ځای کې به چې کانفرانس و ضیاءالحق 15 رهبران هغه کول او 15 هغه د زاړه د ظاهر شاه د حکومت سیاسي مشران راغوښتل علامې داسې وي چې هغه په دې ملک کې د یو اتحاد دپاره کار کوو زما یاد دي زه اوس نوم نه اخلم چې استاد صاحب یو رهبر ته وویل ستا مني ته ورته ووایه چې دا مجاهدین چې کازابلانکا ته ځي من خو جهاد کوو مجاهدین لرو دا صمد حامد و دا
خلکي مفت راځي هغه تمثیلي او ضیاءالحق په غوسه شو چې د افغانستان جهاد ټیکهداري نه ده د کې د افغانستان ټول خلک باید حاضر وي په همدې خاطر یې ترور هم کړ ولې دا وخت د دې نه ده چې سړی هغه د ضیاء کمه مرحله کې موږ هم په سخت مصیبت کې وو د ضیاء نه بعد حکومتونه چې راغلل برالای دښمني وکړه برالای دښمني وکړه چې نور بعضې مسایل هم د سیمې کې د پاکستان د سیاست په رول هم یو پوښتنه د پاکستان کې د کله چې د ډیورنډ کرښه بیله شوه پښتانه بیل شو هغه سیاستونه ناکام شو د څنګه چې تاسو ویلې چې د بهرنیو په خوښه باندې هغه سیاستونه د پښتنو ناکام شو پښتنو سره رقابتونه شروع شو د پاکستان مختلفو دولتونو او مختلفو سیاسي مشرانو تر اوسه پورې د پښتنو سره دغه سیاست چې د همغه وخت نه د برېټانیا نه په میراث پاتې تر اوسه پورې همغسې وساتلو همغسې دوام ورکو. زه فکر کوم چې د مشرف نه مخکې تقریبا د نواز شریف حکومت نه رانیولې تر مشرفه په استثناء د عمران خان چې یو څه لږ افغان پالیسي کې لږ تغییر راوړ د دې نه ماوراء زه فکر کوم چې پاکستان د افغانستان په رابطه د پخوا نه خراب شوی ده شوی نه ده د پښتونستان په رابطه د صوبه سرحد د پښتنو په رابطه یې عمل د پخوا نه 100 برابره خراب شوی یعنی دوی دا پښتانه دا وزیر ته ماته اجازه راکړه دا وزیر او دا باجوړ او دا سوات چې ووهل شو په باور دی راځي دا برناقه ووهل شو پاکستان په همدې خاطر چې دا پښتانه ذلیل کی دا یې متهم کړه په دې باندې پښتانه خو اسلام پال خلک دي خطر خو نو پاکستان ته چې دوی هغه کړه یعنی زه فکر کوم دغه کار مخکنی حکومتونو دونه د انګریز د پاره کار نه کاو یعنی دا خلک ډېر عقدمن کړل دا وزیر دا افریدي دا باجوړي دا مجموع دا پښتانه یعنی ته اوس دا وزیر اعلی وګوره څومره با یو عزت انسان د رسمي وظیفه ده ته دغه دریځ ته وګوره دا خو ګوره دا خو باوجدانه سړی ده د غفارخان خبره څه فرق لري خو قوم باندې زوریږي د پاکستان سیاست د صوبه سرحد د پښتنو په رابطه خراب شوی نه ده د دوی اردو ته نه و پکار ګوره د دوی اردو ته نه و پکار دا مسائل باید په تفاهم حل شوي وو سیاسي عذاب حل کړي وو دوی ته نه ده پکار چې اردو راولي د امریکایي جنگ په موده کې هغه وزیر په تصفیه کې باړه په ورانه کې یعنی من خو په پیدو چې دا یو ډیزاین د دوی د خوا ډیزاین کېده د دوی د خوا یعنی سړی د وجدان د سړی اوس زه پاکستان کې ډېر پاتې شویم مګر حقیقت خبره ده چې زه په افغانستان کې د دوی په مداخلو لا دونه غوسه نه راځي لکه دوی د صوبه سرحد پښتنو چې دا تاسو هم ځل دوی تصفیه کوي ګوري چې خیمو ته ځي غریبانان کلی وران شي خیمې ورته لګي دا برناقه دا په دې خاطر چې دا پښتنو د انګریز سره 3 پیړۍ جنگ کړی د مغوی د پاره دوی کار ولې زورې ته دا ولې د افغان تار ولې څه کېده افغان تار خو دوی ته خو مضر نه و دوی ته خو خو ځکه زمون خلک ورتل دوا تی راوړو ډوډۍ تی راوړو د دوی وروستي حکومتونه تا سوال هم دا د دوی وروستي حکومتونه خپل د صوبه سرحد د خلکو په رابطه ډېر بې رحمه شوي او موږ افغانستان کې داسې سیاست مدار پیدا نه کړ چې افغانستان بچ کړي هغه پښتانه اوس د زموږ نه مایوسه دي هغه وایي چې تاسې خپل ملک چای ته نه جوړ کړه چې موږ په تاسې حساب وکړو داسې یوه د دې لرو بر پښتنو په منځ کې یو چړ پیدا شه هلته چې هوښیار دي هغوی وایي چې دا او رښتیا افغانانو د صلح شرایط درلوده یعنی دا 20 کاله جمهوریت کې که دغه جرګه چې لاړه طالبانو سره هغه ته دا دوحې ته قطر ته که دا جرګه هوښیاره جرګه وای مستقله جرګه وای خو د دغه شکست نه خو یوه روغه ښه وه هغه څه رقم بېخولي خلک تللي وو څه رقم خلک تللي وو او نیم خو هغه خلک دي چې ما افغان نیستم
نو دغسې دلته ډېرې اشتباهې وشوې پښتانه موږ ډېر ذلیل کړه او چې څونه هغوی غریبانان یوازې شو پاکستان ووال ولکه چیشته یې وایي اوس یې نتایج څنګه ګورئ؟ څه خو یې نتایج یې ولکه د افغانستان دپاره ښه وینم. افغانستان ته وایي چې تاسو وسلوال دلته راوړئ، د ټي ټي پي موضوع اوج ته رسېدلې، نورې ډلې دي. نه زمونږ طالبان چې جنګېدل زمونږ خلکو ویلي دا پاکستان تقویه کوي. مولا جنګېږي د انګرېز سره که دلته یي که هلته یي یو څه به پکې ملایانه مشکل لري خو بنیادا د انګرېز سره ولکه موږ دا دونه عمر د شوروي سره وجنګېدو د انګرېز سره به نه جنګېږو خو د انګرېز سره چې سړی جنګېږي چل یې پوشي. هغه چل یې دا ده چې خپل خلک متحد نه کړو، خپل خلک ولې وژنو؟ اوس هم طالبانو ته دا پکار دی چې دا خپل خلک متحد کی که د انګرېز سره رښتیا او د پاکستان سره طالبان مقابله کوي خپل خلک دی راخپل کی چې دا بیرون تللی دي، ایران ته تللی دي، ترکیې ته تللی دي، دا اروپا ته تللی دا دی راولي کنه د خپله ډوډۍ دی ورسره نیمه کی کنه دوی د 70,000 معاش نه اخلي کنه دوی د 100,000 واخلي کنه وادي اخلي کنه. استاد مزمل په سیمه کې د افغانستان او پاکستان د سیاستونو بهیر باندې مو ښه تشریح وکړه او دا به ستاسې شاید عیني مشاهده وي چې دا تاسو وویل. په نوره سیمه کې د پاکستان اړیکې خو د هند سره تاسو وویل چې د څه وجې نه خرابې وي او د هغوی نه یو بیل شوی هیواد و، بنګلادیش هم هغسې، ایران سره هغسې او د افغانستان سره دغسې. په دې سیمه کې د پاکستان کوم مثبت رول تر اوسه پورې شته دی؟ ولا هغه مثبت رول چې دوی خراب کړ د شوروي د تجاوز په وخت کې مثبت رول و هغه چې دوی د امریکا د سنا د جرګې مشر چې راغی او د جنیجو وخت و او متاسفانه چې دوی د هغوی سره خبره وکړه چې په افغانستان کې به د یو حکومت مخه نیسي هغه کم کردار چې هغه خپله خراب کړ. یاره زما د پاره داسې مشکله ده چې په دغه شرایطو کې چې عمران خان بندي ده نو غیر د عمران خان نه پاکستان کې ما داسې یو مثبت سوچ والا ونه لیده چې سړی ووایي چې دوی سره یو مثبت سوچ ده. دوی سره چې مثبت سوچ وای موږ نه خرابېږو. باور دې راځي چې پاکستان سره مثبت سوچ وای زمونږ د خوا نیتونه همیشه خو یعنی نجیب و حافظ الله امین د دوی سره احتیاط کاو سره د دې چې په افغانستان کې جنګ و نجیب هغه نشو کوای چې شورویان هغه کې چې په دې پېښور حمله وکړي مګر هغوی هم مزیده بېثباتي نه غوښته. د نورو سیمې نورو هیوادونو سره د پاکستان داسې اړیکې پاتې شوي چې دې سیمې ته ګټه ورسېږي یا د سیمې دپاره ګټورې وي دغسې اړیکې د پاکستان پالل شوي د سیمې بل کوم هیواد سره؟ لکه ځوان وای او په پوهنتون کې وای نو په دې مې یوه د ماسترۍ تیزس اخیسته دا پکار ده. دوی خو ډېر هوښیار ښکاري د انګرېزانو د وخت علم پکې ده یو تسلسل کې راغلی مګر موږ باندې خو چانسونه خرابه کړه 3 برابره پاکستانیانو په ځان چانسونه خرابه کړه. یعنی دا اوس ته وګوره دا تورخم ته بندوي که نه ما ته اجازه راکړه دونه دی پاکستاني اسلام آباد والا یا د ایسای والا کې عقل نشته چې ولکه دا تورخم خو د افغانستان نوم نه ده دا خو د ازبکستان د ترکمنستان او د پسې دا استانونه حسابوه ما نایر شول 20 استانو پورې د شوروي پورې یعنی دوی ډېر تاوان کوي زمونږ نه دوی ډېر تاوان کوي او دوی باندې زمونږ یو د هند موږ نه چای واخلي خو دا منقه ممیز یې دا هندوان اخلي او هغه تګاوي انار یې اخلي هند به چای واخلي موږ نه خو زه دا خبره درته کوم چې دوی د خپل ملک سره ډېر خاین دي. زه چې د پاکستان سیاستمدار ګورم او دا ازغن تار جوړ کړ ولکه دا قبایل دا تړانګه خو په تا آباده ده ستا د دوکان نه یې راوړي خوري ستا د فابریکې نه یې راوړي ته ولې د انګرېز نه پکې مخکې ځې نو دوی زه دا خبره درته کوم دوی خپل ملک سره ډېره جفا کړې هېڅ ملک یعنی دا افغانستان خو دوی ته تاجکستان او ترکمنستان او د تاجکستان سره د روابطو پول و دوی ولې داسې کار کوي دا یعنی اوس د سیاسي پالیسیو نه بغیر په اقتصادي پرمختګونو کې
د پاکستان کوم جوت رول ښکاره شوی د دغه تاریخ اوږدو کې؟ ولا پاکستان یو خو د ملک په قرضو آباد کو د افغانستان د کومکونه به وړي ملک نسبتا موږ نه لږ آباد ده خو لله الحمد افغانستان هیڅ قرضدار نه ده او بلکې زمونږ امریکا او شوروي قرضدار دي. آخر به دلته حکومت راشي د شوروي او امریکا نه به موږ د ډیوران ملک پیسې غواړو. خدای مهربانه د بین الملل کې کېدای شي یوه ښه اداره رامنځته شي. پاکستان ډېر قرضداره ده. دا اوس دونه پریشانه ده. موږ خو وینو بیرونی د سینر لیکوالان لیکي د پاکستان په آینده باندې. پاکستان یعنی دغه اوس ملا برادر چې موږ وینو دی خپل ملک ته ولا تر ډېره حده مخلص ده ولا په هر صورت دغه مجاهدینو لږ غلطۍ وکړې غلطۍ په سیاست کې وکړې لیکن شاید هغه نه خو دوی خپل ملک ته مخلص نه دي. یعنی دوی دا حکومتونه چې راغلي ما زه پاکستان کې ډېر وخت اوسېدلی یم نو دوی چې زه د هند سره مقایسه کوم په هند کې تر اوسه یوه کودتا نه ده شوې او د هند حکومتونه دا واجپای د دې نه مخکې یعنی چې ویني ډېر عادي خلک دي څونه خورد و برد چې دوی د حکومتونه د پاکستان د افغانستان نه وخوړې هغه یې کړې او د خپله د پاکستان نه دغونه افغانانو په دې آخر جمهوریت کې لږ ډېر خیانات وکړ. رښتیا جمهوریت والا مانه خفه نه شي. جمهوریت کې د غلا ګراف ډېر جګړه. استاد د ایران سره پاکستان کومه دښمني پالي؟ بیرونی دښمني ده او که د پاکستان خپله ده؟ په دې وروستي د ایران په وضعیت کې ځینې مسایل لا برسېره کېږي او موږ تاسو یې اورو تازه د اسلام آباد غټه مشکله خبره دا ده چې په یوه کار کې بولي او دوی ته انګریزان طرحه ورکړي بیا ډېر خوشحالوي خو اسلام آباد د بنیاد نه داسې زیږېدلی چې هغه ته یوه نیغه خبر نشي کولی فرنګیانو ته امریکایانو ته د نیغې خبرې توان پکې نه ده پاتې. اوس دا زموږ کرزی دې ولیده کرزی صاحب د امریکایانو سره درګیر شه په آخر وخت کې امنیتي تړون ورسره امضا نه کړ ډېر درګیر شه. یعنی امریکایان ډېر کرزي هم خرابه کړه. رښتیا نجیب دې ولیده نجیب د دې سبز کې سړک تېراوه روسانو ورته ویلې مې تېراوه شورویانو خو نجیب ویلې چې ما نه د کابل خلک ډوډۍ غواړي زه د شمالي په سړک نشم ورته راوړی. نو د امین دې ولیده چې د روسیې سفیر په څپړاقه وه که د کوم ملک وه نو افغانان داسې دي چې د نیغې خبرې د فطرت کې استقلال ده. دوی ته چې څه وویل شي نو زه فکر کوم که پاکستان د ایران په ضد یا د افغانستان په ضد استعمالیږي دوی د نه هغه نه لري چې حتی دغه سعودي چې ډېر په دې دیشو کالو کې ډېر غلام وچلېده ډېر بې همته وچلېده او امریکا د هغه پورې د اسرائیلو پورې یوې پخلاینې ته بوته خو دا ځلې د ایران په رابطه د سعودي موقف ښه ده ویلي دي چې موږ په دې جنګ کې بېطرفه یو دا هم ډېره غټه خبره شوه. پاکستان په همدغسې پردیو پالیسیو پاکستان اوس نه پرېږدم اوس اوازه دا ده چې پاکستان د ایران په ضد او زما بالمناسبه د طالب مشرانو نه مې خواهش دا ده چې د منطقې وضعیت ډیر خطرناک ده او د دې نتایج خپله د افغانستان په رابطه هم ښه نه راوځي که ایران جګړې ته لاړ شي او دا جګړه بایلي حقیقت خبره دا ده چې طالب بیا هغه وخت کې پوه شي چې څومره سخته محاصره کې ده. د دوی نه مې خواهش دا ده چې علی الاقل د ایران په رابطه مثبت نظریات ورکړي او امریکا باندې غږ وکړي چې امریکا ایران باندې حمله مه کوه د دې منطقې وضعیت به نور هم خراب شي. او زه فکر کوم چې ایران به شوروي او چین یوازې پرې نه دي د امریکا په حمله کې او هغه تېر جنګ کې ایران وښوده چې ایراني اخوندانو یو څه عمق لري خپل ملک موقع لري او په وسایلو کې لله الحمد. نو د امارت د مشرانو نه مې خواهش دا ده چې د ایران د مشرانو سره باید خبره د منطقې په حساب افغانستان خو دا تاریخ لري منګه د ازبکستان د ازادۍ دپاره جنګېدلي یو منګه د ایران د ازادۍ دپاره جنګېدلي یو. شاه اشرف هوتکي د ایران ځمکې د شوروي د فطر نه وغوښتې چې دا خوشې کړه
شاه هوتکي د ترکیې نه وغوښته چې د ایران ځمکې خوشې کړه. جنګ یې وشه، د دواړو سره یې جنګ وشه. افغانان ښه تاریخ لري. استاذه په دغه نړیوال نظم کې په نړیوالو بلاکونو کې چې اوس جوړ دي زمونږ او ستاسو په سیمه کې همدغه مسایل چې که د ایران مسله ده که بله مسله ده راپورته کېږي همدغه د نړیوالو مسایلو مربوط دي. پاکستان سره د دې چې په کور دننه باندې څومره ستونزې دي په دغه نړیوالو لوبو کې په دغه اوسنیو شته پالیسیو باندې دوی مخ ته تللی شي یا یو مثبت رول لوبولی شي که د سیمې ټولې همکارۍ به له لاسه ورکړي. پاکستانیان په یو شي کې ډېر هغه دي کامیاب دي. یعنې د جمهوریت په دوران کې د پاکستان ځمکه 90% کې د افغانستان په ضد امریکا استخدام کړه. خو بیا هم امریکایان پې پوهېدل چې دوی دا لوبه کې دوه مخې دي. خو خلکو فکر کاوه چې د جمهوریت په سقوط به پاکستان نه امریکا خپل انتقام واخلي. مګم د پوځي مصر تګ امریکا ته او د غزا نه چې راغی بیا د افغانستان سره د جنگ خبره وکړه. د دې علامې داسې ښیي چې دوی د امریکا سره د لابي کېدو ډېر هغه لري، توانمندي لري. او دا موږ چې ورسره موږ چې په دې قوي دریځ کې ناکام یو علت هم دا ده چې دوی د لابیګرۍ ډېر غټ استعداد لري. روسیا سیاستونه د امریکا خلاف دي، د ګاونډي چین د سیاستونه د امریکا خلاف دي. هند هم ځینې مسایل نه غواړي. هند هم د دغسې لویو هیوادونو او لویو قدرتونو په ورته وخت کې ایران د دې په منځ کې پاکستان کولی شي چې د امریکا د سیاستونو دپاره یو رول ولوبوي، کولی شي د دې توانایي به ولري چې دغه لویو لویو قدرتونو په منځ کې دوی څه وکړي یا د هغوی دپاره څه کولی شي له دې وروسته. چا ویلي و چې 70 کلن سړی چې یوه پیغله وکړي زوی کېږي، ویلي و چې یو 25 کلن تکړه همسایه ولري. مشکل دا ده چې ترامپ بدماشي موږ او تاسې ولیده، او دا امریکا چې دا په عراق کې بدماشي وکړي تکرار 2 ځلې، او بیا په افغانستان کې بدماشي وکړي. پاکستانیان ډیر د سیمې پورې تړلي پاکستانیان نه، زه احترام لرم پاکستانیانو ته، پاکستانی سیاستمدار ټول د انګریز ضد خلک دي. خو دا کم معاملهګر پاکستانیان چې دي دوی ډیر د واشنگټن او د لندن پورې تړلي دي. په همدې خاطر یعنې دغه د سیمې لوی لوی هیوادونه به ورته چوپ پاتې شي. نور یوه ورځ خو به داسې راځي چې پاکستان د دې خپل سیاست یعنې د امریکا او د چین په منځ کې ډیر کامیاب وچلېده. چې نه امریکا د لاسه ورکړه نه چین، او هغه دواړه په خپل منځ کې ډیر په رقابت کې دي. مګر یوه ورځ به پاکستان د دغه سیاست باج به ورکړي. اوس د سیاستونو بڼه بدله شوې نه ده، اوس به دا وکولی شي چې دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسي. سړی پیشګویي نشي کولی او مشکله ده. خو زه چې ګورم پاکستان سیمه کې ډیر تجرید شوی. دا طالبانو سره چې جګړه شروع کړه، زه د دې نه پوه شوم چې طالبانو د پاکستان کې ډیر زور و. او ما اول ورځو کې فکر کاوه چې طالبان موږ به خراب کړي، مګر زه پوهېږم چې پاکستان ډیر خراب شوی. همدغه پالیسي ډیر خراب پوښتنه کوم لار جواب ستاسې وخت هم ختم دی. زما استاد مرکي ایران به هیر کی چې پاکستان نن څه کوي ورسره؟ آیا چین به په دې باندې غوږونه کاڼه کړي چې پاکستان نن څه کوي؟ او آیا روسان به په دې باندې ځان همداسې ګوښه ونیسي چې پاکستان څه کوي؟ یا هند به په دې باندې ځان خاموشه کړي چې د ډېرو لرې هیوادونو د ګټو لپاره پاکستان څه کوي؟ داسې ده چې تاسې مریض یاستئ، ډاکټر ته ځئ، یوه مرکزي دوا درکوي، بیا د مغې د دوا د جانبي عوارضو دپاره 2-3 نور هم درکوي. دا پاکستان چې ده دا د چین مجبوریت نه پیژني. د چین مجبوریت دا ده چې چین هند سره ډېر جنجال لري. د چین حریف ده.
پاکستان ته ډېر ضرورت لري. پاکستان سره باید چین ډېر حوصله وکړي. او امریکا او لندن چې ده هغوی خو د شاه په سقوط بل څوک سیمه کې نه درلوده، ځکه ترکیه لاړه اسلامي شوه. همدا مجبوریت ده چې د پاکستان نه لاس واخلي نور خرابېږي. بس پاکستان دغه کردارونه چې لري په دې علم حضوري لري. پاکستانیان کوم کردارونه چې د خلکو د لویو ملکو مجبوریتونه دي پاکستان دا درکوي او د دې نه ډېر هنرمندانه کار اخلي. او موږ افغانان چې یو، موږ افغانان متاسفانه چې موږ سیاست مدار نه یو. کنې زموږ هېواد غیر د سیاستونه موږ منطقه کې، یعنې دا اوس زه باور لرم چې ایران موږ سره ډېره همکاري وکړه، موږ سره طالبانو سره ډېره همکاري وکړه. د افغانستان په ثبات کې چې څونه پاکستان منفي کردار ادا کړی، هغو نه ایران مثبت کردار ادا کړی. و ایران هم وکړل یو دوه درې غلط پالیسي وکړې. هغه د نجیب د حکومت په سقوط کې د جبل السراج په معاهده کې فول وکړه، مګم تلافي یې کړه. بیا چې دا د حزب سره دا هغه ودرېدل، دا اهل تشیع او دا نور ګیلام جام تلافي یې کړه. او بل چې طالبان راغلل سره د دې چې ژورنالستان په مزار کې مړه شو، مګم تورغونډۍ غذایي مواد راخوشې کړه په طالبانو باندې. طالبانو سره جګړې ته لاړ نه. ایران دا اوس دغه چې اوس پاکستان موږ سره درګیر ده، یعنی 80% کې ایران زه پوهېږم د افغانستان هغوی پوهېږي چې که افغانستان بې ثباته شي هغوی ډېر خرابېږي. هغوی دا نقطه درک کوي. او ځکه مې وویل چې امارت ته پکار دي ایران د سني مسلمانانو په رابطه ډېر مضر سیاست لري. موږ دا فراموشوای نه شو. یعنی که وخت د محاسبې راشي ایران سره باید محاسبه وشي. دا افغانستان چې شیعه ډلو ته څونه اقالتو ته هغه ورکړي دونه خو دې ورکړي، مګم د امریکا په مقابل کې دا هېرول پکار دي ایران چې په منطقه کې پاتې خیر ده. ډېره مننه استاد محمد زمان مزمل ستاسو د وخت نه چې په خپرونه کې مو راکړه. درنو لیدونکو د نن خپرونه همدومره وه. تر بیا د الله په امان.